بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. طالبانو د خپل بریدونو دوام مشروط بللی دی د پاکستان د هوایي بریدونو دوام او یا پرې کېدو سره. دوی وایي چې هیڅکله د تعرض نیت نه لري، خو که د پاکستان هوایي بریدونه دغسې دوام کوي او پر ملکي وګړو بمونه غورځوي، نو دوی به متقابلا له ډرون او همدارنګه له ځمکنۍ جګړې څخه کار واخلي. د طالبانو د تازه ادعاو له مخې چې سهار مو د دوی له امنیتي ادارو څخه معلومات ترلاسه کړل، دوی وایي چې ګڼو سیمو کې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته حتی پرمختګ شوی دی او پوستې نیول شوي، او د دوی د ادعا له مخې تر 100 زیات پاکستاني ملیشه ځواک یې وژلی دی. متقابلا پاکستان هم هوایي بریدونو ته دوام ورکوي. په کابل هم وخت ناوخت د تیارو یو نیمه جوپه راځي، ولې عین وخت کې له کونړ او ځینو نورو سیمو څخه د ملکي تلفاتو راپورونه لرو. دا په داسې حال کې ده چې معمولا به د داسې جګړو پر مهال باندې سیمه ییزو هیوادونو، خصوصا د خلیج هیوادونو مداخله کوله او بالاخره زمینه به دې ته برابرېدله چې یو ډول د دواړو لوریو ترمنځ یو لنډمهاله ورباندې داخل وشي یا نتیجې ته ورسیږي. ولې دا مهال د ایران جګړه، د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای وژل شوی دی او د هغه د وژل کېدو وروسته ایران غوسه شوی او جګړه یې هغسې چې خامنه‌ای وړاندې ګواښ کړی و د خپل ژوند پر وخت باندې څو ورځې دمخه چې که دا ځل امریکا جګړه پیل کړي، دا جګړه به سیمه ییزه وي، هغسې جګړه سیمه ییزه کړې ده. متحده عربي امارات، قطر، کویت او ځینو نورو سیمو کې د بریدونو رپورټونه لرو چې هلته د امریکا پر اډو او یا هم د امریکا پر هر ډول سیاسي او نظامی ادرسونو باندې بریدونه شوي دي. اروپایي ټولنه او برېټانیا او ځینو نورو هیوادونو هم احتمالي ګواښ کړی چې دوام په صورت کې به دوی هم کیدای شي جګړې ته وردننه شي. ولې تر دې دمه یوازې دا جګړه د امریکا، اسرائیل او د ایران ده. ولې د سعودي عربستان په هکله ویل کېږي چې سعودي عربستان مخامخ د ایران تر بریدونو لاندې راغلی او هغه هم کیدای شي په دې جګړه کې مداخله وکړي. اوس نو په سیمه کې وضعیت داسې دی چې شاید د افغانستان او پاکستان جګړې ته پاملرنه حد اقل کې واوسي او هیڅوک د دې لپاره فرصت ونه لري چې راشي او د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند او یا د تاوتریخوالي د کمښت لپاره لابي وکړي. سلام، وخت مو بخیر. د رڼا لید خپرونه زه میرویس ستانکزی ته وړاندې کوم. دوه ډېر محترم مېلمانه راسره خپرونه کې ګډون لري. له ترکیې څخه سیاسي شنونکی ښاغلی ډاکټر عاطف مختار او همدارنګه له کابل څخه سیاسي شنونکی ښاغلی صدیق منصور انصاري راسره وصل دي. دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست. وایم پیل له مختار صاحب څخه کوو. مختار صاحب، د افغانستان او پاکستان د جګړې دوام به تر کله پورې وي؟ ځکه اوس خو څوک منځګړي هم نشته. فکر کوئ چې دا جګړه به همداسې دوامداره پاتې شي؟ سلام تاسو ته محترم انصاری صاحب ته او د افغانستان مسلمان او شریف ملت ته. زما باور دا دی چې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. تغییر په خپل ستراتیژي په خپل ځای باقی دی او له بل اړخه د افغانستان واکمن نظام هم د افغانستان د ملت له ادرسه ځان ته لا تر اوسه مشروعیت نه ده اخیستی. طالبانو ته ضرورت دا دی چې د داسې یرغل په مقابل او تیرې په مقابل کې یو ملي مشروعیت، یو ملي اجماع او یو ملي دریز غوره کړي. قطعا دلته افغانستان باید د قدرت د موقف نه خبرې وکړي او د قدرت موقف دا دی چې خپل ملت بسیج کړي او د پاکستان د یرغل ځواب ورکړي. زما په اند او باور دا دی چې دا جګړه به همداسې پاتې کیږي او څه وخت به دوام لري او بیا به درېمګړی راځي، خو دا به په صورت کل نه بندیږي. د طالبانو نه غوښتنه دا دی چې د افغانستان د ملي ګټو او ملي مسایلو او ملي مفاهیمو او ملي مصلحتونو په رڼا کې د خپل نظام ته د مشروعیت لاره خلاص کړي. داسې یو مشروع نظام د جوړ کړي چې د افغانانو لپاره او د ټول ملت لپاره د منلو وړ وي. ستره لویه جرګه دې وغواړي، د پاکستان لپاره د خپلو جګړو لپاره یو تعریف ولري. دغه تعریف چې موږ پاکستان کې د یو ډلې سره جنګیږو چې هغه په فوج کې یو محدوده ډله دی، دغه تعریف یو ملي تعریف نه دی. ملي تعریف دا دی چې ته د خپلو ملت او خپل اتباع سره راټول کړي او د خپلو ملي ګټو په رڼا کې داسې دریځ غوره کړي چې هغه د قدرت د موقف نه وي. او د قدرت د موقف اساسي او بنیادی محور دا دی چې موږ باید د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم د خپلو ملي ګټو په رڼا سره سم پاکستان
ته دا اجازه ورنکړو چې زموږ په امورو کې د مختار مداخلت صاحب وکړي. دلته تاسې د یو نړیوالو ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشري کوئ. خلک دا قضیه یو څه د پاکستان له چوکاټه بهر او لوی او ستره بولي. ځینې تحلیلونو کې د امریکا د دخالت یا د امریکا د ارادې او د پالیسیو او یا داسې مسایلو دخالت بولي. ځینې په سیمه کې نور تحولات بولي. دا چې شهباز شریف مسکو ته خپل سفر لغوه کوي، دا چې د ایران شکونه پر دا چې اسرائیل به بیرته پاکستان ګواښي، دغه ټول هغه مسایل دي یا پاکستان له اسرائیل سره ملتیا کوي، دا هغه مسایل دي چې ښیي د افغانستان قضیه هم یا دغه اوسنۍ جګړه هم جز د دغه پلانونو اوسي، یا نه تصادف دی؟ او جګړه تصادف نه دی، ستراتیژیک جګړه دی. امریکا د پاکستان سره په دې جګړه کې لاس لري او پاکستان د امریکا اعتماد ترلاسه کړی. پاکستان د په لټه کې دی چې په نړیوال سټیج کې افغانستان نور هم منزوي کړي، افغانستان هم نور بدنام کړي او نړۍ ته ووایي چې افغانستان د نړۍ لپاره ګواښ دی، په دې سیمه کې ګواښ دی. افغانستان د روسانو لپاره به هم ګواښ وي، د چینایانو، د امریکانو، د ټولو د ګټو لپاره ګواښ دی او دغه جګړه د ده لپاره دی چې ورو ورو د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې رژیم کابل کې دننه چینج کړي. خو دا د پاکستان مسؤلیت نه دی، دا د افغانانو مسؤلیت دی چې خپل رژیم په خپله داسې یو مشروع رژیم منځته راوړي چې دغه د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې ځان ته یو پالیسي او ستراتیژي ولري. اجازه راکړئ دا نقطه تاسو ته ووایم. څه وخته د مخه شهباز شریف او د دوی مارشال امریکا ته سفر وکړل او هلته یو بکس ځان سره وړي و، د ټرمپ مخې ته یې کېښود چې دا ډبرې په بلوچستان کې دي او بل هم په وزیرستان کې، خو دا دوه سیمه زموږ په لاس کې نه دی، د تهدید لاندې دی. نو تاسو کولی شئ چې خپل ځواکونه دلته راوړئ، تاسو کولی شئ چې د طالبانو نه څه اسلحه پاتې وي هغه تاسو راوړئ، زموږ په دې ښارګوټي کې حفظ کړئ. دا جګړه تر شا ډېر او غټ هژمونیک قوتونو هم لاس لري. خو طالب څه کولی شي؟ طالب کولی شي چې په همدغه حساسو شرایطو کې خپل ملت بسیج کړي. د ستراتیژیک جنگ او جیوپولیټیک جګړې په مقابل کې طالبان ضرورت لري، د حیاتي ضرورت دی د طالبانو لپاره، د طالبانو د نظام لپاره، د دې خاورې د بقا لپاره چې یو ستره لویه جرګې دی د جنگ او د دې جګړې د تعریف لپاره وغواړي. کم ملت د طالبانو سره ودرېد او ټول ملت د طالبانو نه حمایت وکړل، د طالبانو نظام مشروعیت خواته لاړ، مطمئن یم چې جګړه به پاکستان وبایلي. ولې د افغانستان د خلکو د غوث اکثریت عمومي افکار د پاکستان په خلاف دی. زموږ کور یې وران کړی، جومات یې وران کړی، کلی یې وران کړی، تفرقې ته لمن وهلی. ډېر داسې مسایل دي چې کولی شي طالبان دغه فرصت نه ګټه واخلي. غوښتنه مو دا دی چې طالبان دغه بصیرت پیدا کړي. بله او ډیره مننه. تاسو راګرځو حتما انصاري صاحب دوه مهمې پوښتنې چې ما ته پیدا شولې د مختار صاحب له خبرو نه هم یو دا دی چې موږ خو ظاهرا همداسې ګورو، ولې بیا هم ملت په دغه جګړه کې د طالبانو تر شا ولاړ دی او د دغه جګړې په یا دفاع په بحث کې د ملت موقف څه دی، ځکه تاسې عملا له خلکو سره ګورئ او ارتباط کې یاستئ. دویم بحث دا دی چې پاکستان کوښښ کوي فشار وارد کړي، امریکا ته خپله ژمنتیا ثابته کړي او ترڅنګ یې حتی د رژیم یا د نظام د تغییر یا تبدیل خوبونه هم ګوري په دغه بریدونو سره یا دغه بریدونو په دوام سره. د عقل غواړي چې داسې حالت رامنځته کړي چې زینت داسې وسي. پاکستان په خپلو موخو ته ورسېږي، تاسې بریدونه او بیرته متقابلا دفاع عملا ګورئ، کیفیت هم ګورئ. تر اوسه خو موږ ته ریپورټونه دا دي چې طالبان بد موقف کې نه دي برلاسي ښکاري په ځینو مواردو کې. یوازې ملکي تلفاتو بحث که راخلو بیا افغانستان یو څه آسیب پذیره شوی دی. ستاسو معلومات څه دي د ولس موقف؟ جمع دا چې پاکستان داسې موقف لري په دې جګړه کې چې د رژیم د بدلون فکر دی وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستانکزی صاحب، تاسې ښاغلي مختار، همکارانو، معززو اوریدونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسې که تیر تاریخ ته ګورو یا د نن ورځې کوم حالات او وضعیت چې د افغانستان پر خلکو تپل شوی، دا به یوازې پرونی هم نه و او نن هم نه، بلکې د
انګریز د پنجاب رجمنټ د هغې قطعې د پاتې شونو او بقایاو او د رنجیت سنګ د لمسیانو هغه شوم عزایم دي چې نه یوازې د اوسني افغانستان بلکې د محفوظه افغانستان د ټولو قومونو پر خلاف دوی د خپلو نیکونو هماغه زړې لوبې عملي کوي او په همغې منهج پروګرام او ستراتیژي او پالیسیو روان دي. که موږ او تاسې ووینو په پښتونخوا کې چې کوم جنایات ترسره کیږي دغه راز په بلوچستان او په سند کې او تر کشمیر او تر ګلګت بالتستانه بیا د ډیورند د خیالي کرښې دی خو افغانستان کې چې کوم جنایات تر اوسه ترسره شوي دي په دې کې د پاکستان د اسټابلیشمنټ او پوځي استخباراتو او پوځ پراخ لاس او دی هغه څه چې نن مثال کو د ځواک له ادرسه که هغه طالبان په قدرت کې دي او یا دوی حملات کوي خو تر شا د یو عظیم ملت فکر پروت دی د هغوی قوت پروت دی د هغوی په سر حساب پروت دی ای کاش چې طالب حکومت هم په عمل کې د دې ولس سره ګاتنګ او نږدې اړیکې جوړې کړې وې لرلې او ساتلې او یو شمېر هغې د تکبر له ګدیو راکوز شوي وې د ولس د ځورونې ځینې مسایل چې په قرا او قصباتو او ښارونو کې کېږي په زندانونو او نورو ځایونو کې کېږي دغه مسایل نه وی یو موټی یو ولس یو قوت نو فکر کوم که چېرته دغه شرایط مساعد شي زموږ ټول افکار یو شي دلته د طالب او غیر دلته د مختلفو ایډیالوژیو مختلفو حکومتونو مثلا نه وي څوک د کمونیستي رژیمونو د پاتې شونو په توګه بېلې نغارې ونه ډنګوي څوک د جمهوریت د پاتې شونو نغارې ونه ډنګوي او څوک هم یوازې د امارت او داسې فکر ونه کړي چې دا وطن نه بلکې دا ملت یې فتح کړی دی او دوی فاتحین دي بلکې ټول د یو وجود او یو جسد په توګه د دې هیواد د خپل دین د خپل ولس د عزت شرف او آزاد لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې یا دغه شل کاله جګړه د هغې نه مخکې د شوروي اتحاد او کمونیزم او وارسا په وړاندې 14 کاله جګړه د هغې نه وړاندې لا اوږده تاریخ کې موږ او تاسو د انګریز په وړاندې 3 جګړې چې په هغې کې دغه پنجاب رجمنټ عملا دخیل و افسر او جنرال به انګریز و مګر په لاندې په لیکو کې ټول همدوی و چې خلک یې وژل په دا وروستۍ جګړه کې هم دغه پنجابیان و چې امریکایان ځواکونو ته یې لار ورکړه او په افغانستان د دوی له هډو بریدونه کېدل د افغانستان سفیر په خپله کیسې کوي او د دوی مطبوعات یې کوي چې بربنډې د پاکستان په یو پوځي او هوایي ډګر کې امریکایانو باندې وپلورلو دغه راځي نور مسلمانان حتی یوازې افغانان نه بلکې خپله خور عافیه صدیقي په انګریزانو امریکایانو وپلورله دغه راز د ایملکانسي مسله دغه راز د نورو پاکستانیانو داسې د لال مسجد مسله چې د اسلام آباد په زړه کې قرار درلود هلته د بېګناه او بېدفاع نجونو او طلباو د علماو وژل او نور مسایل دا هغه څه دي چې په خپله پنجابي اسټابلیشمنټ په ځان عریضې کړي په ځان یې دوسیې جوړې کړي اوس یې له دغه بریدونو څخه موخه څه ده وبه رسېږي خپل دغه هدف ته دوی خو روزانه راځي تیارې راځي تر اوسه خو موږ داسې مؤثر بریدونه نه دي مګر دا چې متاسفانه ملکي وګړي زموږ شهیدان کړي اوس د دغه بریدو تر شا اهداف څه دی او وبه رسېږي که نه که فرض کړه ځینې اهداف ته ښاغلي مختار اشاره وکړل داسې اهداف ته رسېدی شي موږ او تاسې که دغې ته وګورو دا اوس په کابل کې هم د دوی الوتکې به راځي هره شپه یې غر او بر اورېدل کېږي اوازونه یې اورېدل کېږي مګر تر اوسه پورې ما نه د کوم امبولانس اواز واورېدو چې تلفات یې اړولي وي یا نه مې داسې کوم ځای ولیدو چې کېدای شي یا ډارول کوي یا یې قوت هم دغومره دی مګر په خوا د دې نه په کابل چې کوم بریدونه د ملکي خلکو
ځایونو کړي وو، یا په ننګرهار کې هغه وروستی برید موږ او تاسې یاد کړو، دغه راز په پکتیا او پکتیکا کې په ملکي خلکو خو د دوی زور همیش برو او د پنجابیانو په خبره بولې بالا و. د پرونی هم په پیښور کې پولیسو ته چیرې د افغان که کاروباري وي، که دوکانونه وي، که ریړې وي، تاسو ته به غږونه را رسېدلي وي او ورځئ د ریړې نه را روانوئ او په د دوی په اصطلاح تاڼه یا د پولیسو په پوسته کې اچوئ. که کور دروازې ور ټکوئ چې همدا سر یې راوایستو، رانیسئ او راولئ بې پوښتنې، ځکه چې هر د پولیسو مشر ته 200 کسه افغانان حواله کړي چې دا به نیسئ، او هغه نور پیغامونه چې د دې سره راغلي دا ورته ویل شوي چې دا به د پولیسو په مرکزونو کې ساتي، بیا به یې نړیوالو ته د میډیا د لارې ښیي چې دا موږ په جګړه کې نیولي دي او پاکستان یې برید کړی و. حال دا چې هلته چې کوم بریدونه کېږي هغه TTP کوي، هغه د بلوچ اوس کوي، هغه د MQM غړي د تاریخ په اوږدو کې په کراچۍ او په نورو ځایونو کې کوي، هغه به د ګلګت بالتستان د ازادي غوښتونکي وي، هغه به د کشمیر خلک وي، هغه به د تحریک لبیک د لاهور او د پنجاب اوسیدونکي وي چې دوی ورباندې ظلمونه وکړه، د هغوی مظاهرچیان یې د پوځ د خوا ووژل شو. هغې کې به د لال مسجد د اسلام آباد مدافعین وي چې مفتي دا اوس هم ورته ناست دی او کلاشینکوف او یا کوم هغوی ټول وایي چې دلته موږ ریز، مزدور، نوکر او د امریکې په ډالر پوځ او حکومت او اسټابلیشمنټ نور نه غواړو. دا نن ما د پښتونخوا د یوې میرمنې د یوې زړې مور غږونه اورېده چې همدا طالبان راولي، طالبان دې راشي چې دې وطن کې امن راوړي، چې دې وطن کې آرامي راولي، چې زما بچی محفوظ شي، چې زما ولس محفوظ شي، چې زما ټولنه محفوظه شي. تاسې که سندۍ مور ته غوږ شئ، که تاسې بلوچي مور او خور ته غوږ شئ، که تاسې پښتنې ته غوږ شئ، که تاسې د کشمیر میندو خویندو او پلرونو ته غوږ شئ، که تاسې هلته ګلګت بالتستان ته لاړ شئ او حتی په پنجاب کې د تحریک لبیک د غړو میندو نه تاسو واورئ او هغوی سره مرکې وکړئ، که تاسې نورو سیمو ته لاړ شئ، دا ټول به تاسې ته همدغه فریادونه کوي چې د دې پنجابي اسټابلیشمنټ نه دوی دومره په تنګ راغلي چې د فلسطین او د یهودو او د نصاراو نه په تنګ نه وي راغلي. نو موږ وایو چې هغه د اسلام چغې او کوي او همدا شعارو چې پاکستان کا او په منځ کې بیا بل څه وي. نو دلته دا چې د اسلامي جهاد د یو شهید مجاهد او مبارز شهید رسول خان یو شعر سړي ته رایاد شي چې هغه په 1955 کال د چنګاښ په 1 لیکلی و او ویلي و چې اسلام شو پاتې د قدرت مسابقه ده او خلویه کشاله ده عجیبه دور راغلی، د اسلام نوم دی پاتې شوی او د فوټبال توپ یې ترې جوړ کړی، هر خوا شوټېږي منځ کې بله مسله ده او خلویه کشاله ده خاوند رحم وکړي. نو دا د پاکستان پنجاب د اسټابلیشمنټ د خوا نه چې کوم اسلام یادېږي دا حقیقت اسلام دی، دا منافي او دا د انګریز او د غرب نوکران دي چې د ډالرو په مقابل کې مستی کوي. د ډالرو دلته هغه د شهید رسول خان بل شعر په 1955 کې لیکل شوی، هغه وایي په دغه وظیفه کې ځکه بیمه یو خمار یم، د خان صاحب خدمتګار یم او د خپل بادار خدمت کړم، دا کار په صداقت کړم، قسم په خپل بادار مهربانه لکه پلار یم. او بیا وایي چې نیشه یم یارانو زما خوږو دوستانو، منصب خدای لوی راکړی ځکه دومره کلانکار یم، د خان صاحب خدمتګار یم. نو دا پنجابی د امریکایي خان، د یهودي خان، د انګریز خان خدمتګار وو او د هغه د خدمت لپاره هر کار کوي، هر چاره ډیره مننه انصاري صاحب. هر جنایت ورته وایي هغه مني. د افغانستان او د پولیسونو دوی فشارونه راوړي، وژني، تباکۍ، بربادۍ کلي او ورانۍ چې دوی پکې ډالر ترلاسه کړي. او ډیره مننه. کوم بیا تاسو راګرځو
ډیره مننه ښاغلی مختار دلته د اسرائیلو د جګړې د ایران او د اسرائیلو د جګړې کیفیت که ګورو نو بیا قصه بلې خواته هم روانه ده که عین وخت کې همزمانه د ایران جنجال پسې وغځېږي دلته به بیا د افغانستان او د پاکستان جګړې د غځېدا له کبله هغه حالات د منطقې څه واوسي مطلب دا ده چې څومره ګواښونه متوجه دي دغه سیمې ته د پاکستان په باب پاکستان په یو متزلزل دریځ کې واقع شوی دلته د اسرائیل او امریکا سره ژمنتیا بیا متقابلا دلته ایران او د نورو هیوادونو سره بیا د خلیج او د سعودي سره دوی ملګرتیا یعنې سم تصمیم نشي نیولی په هر حال باندې دا دواړه مسایل که سره وتړو سرنوشت د دې دواړه به څه وي یعنې مطلب دا چې 10 ورځې وروسته 10 ورځې وروسته به یو بیرته نسبتا ارام حالت ته لاړ شو یا یو تغییر په لاره دی تر ده د مخه ستانیزی صاحب چې په ده تم شو چې پاکستان کوم حالت کې دی پاکستان په د قدرت په بالانس کې تر موږ قوي دی یو پاکستان نړیوال ائتلاف لري پاکستان وشو توانېدلی چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د بدنامولو لپاره ډیر غټ لابي وکړي او په دې لابي کې د نړیوالو معیارونو په بنسټ ځان یې مطرح کړی متاسفانه هغه څه چې مونږ وایو هغه څه چې د افغانستان ملي ګټې وایي هغه طالب نه اوري او قطعا دا د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د ملت سره جفا دی د کابل بمبارول مفهوم دا دی چې د افغانستان پر حاکمیت تیری د افغانستان پر حاکمیت حمله د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا حمله طالب لپاره ضرورت دا دی تر ټولو د مخه د مشروعیت او د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د ټول افغانان بسیج کړي دا د طالب لپاره ضرورت دی دویم دا دی چې پاکستان ځان لپاره دا اوس د په لټه کې دی چې نړیوال ائتلاف جوړ کړي او دغه نړیوال ائتلاف ته دا نوم ورکړي چې ګوري طالبان زموږ لپاره هم تهدید دی ستاسو لپاره هم تهدید دی د امریکا لپاره تهدید دی طالبانو ته ضرورت دا دی چې داسې یو منظم مکمل قوي میډیا ولري چې داسې ناریټیو او داسې روایت منځته راوړي چې هغه روایت د افغانستان د دفاع او د افغانستان د بقا او د دوی د حاکمیت د بقا لپاره مفید او مؤثر وي خو دا روایت په هغه صورت کې نشي راتللی کله چې ته یو باندې د جمهوریت ټاپه لګې یو باندې د بل ټاپه لګې ته باید په ده پوه شي چې ته په هغه وخت کې د قدرت پر ګدۍ پاتې کېدلی سي کله چې بهرنۍ ځواکونه ستا په امورو کې مداخلت ونه کړي او بهرنۍ لاسوهنه هغه لږې درجې ته ورسیږي که نن پاکستان د دغه نظام په مخالفینو پانګونه کوي مفهوم یې دا ده چې ته په نړیوال ډیپلوماسي کې پاتې راغلی مفهوم یې دا دی چې لا تر اوسه تا د خپلو دوستانو او دښمنانو لپاره یو تعریف نه ده ښودلی ځکه هر جنګ یو تعریف لري زما د پاکستان سره د جګړه باید تعریف شي او دا تعریف باید د ملي روایتونو او د یو ملت له ادرس تعریف شي او طالبان باید خپل ملت ته د لوی جرګې په واسطه یا د یو ستر عظیمې جرګې په واسطه خپل ملت د ټول کړي د پاکستان سره د دغه جګړې تعریف وکړي که طالبانو وشو توانېدلی چې خپل ملت بسیج کړي د دغه جګړې تعریف دی وکړي طالبان کولی شي هم د نړیوال انزوا نه ووځي او هم افغانان وشو توانېدلی مګر شاید ستاسو د دغه خبرو ځواب شاید دا وي لکه معمولا هغه ذهنیت چې موږ ګورو چې دفعتا دا یو یرغل دی او دا یو آني کار دی چې شوی دی او دې برخه کې ملت هم همدا ذهنیت لري او دا ذهنیت عام دی او دا دوی په ولایتونو کې د دوی د خلکو راوتل او دا مسایل او د خلکو ملاتړ له دغه دفاعي بریدونو څخه دا هغه څه دي چې د اجالتا د دغه وخت دپاره کافي دي دا چې طالبان د مشروعیت بحث وي یا د لوی جرګې دوی به وایي چې دا کار به دوی مني یا نه مني دا خو وروستۍ خبره ده ولې دا کار به هم وروستی وي خبره دا ده چې فکر کوي روایت رامنځته شوی او جګړې دپاره ذهنیت عام دی دوه خبرې دلته شتون لري اول خبر د افغانستان د ملت د عواطفو موضوع ده او د دوی د خپلواکۍ موضوع ده کله چې یو ښکېلاګر یا یرغلګر ستا په جغرافیه حمله کوي ملت خپله د جغرافیې په متن کې د ملي ګټو په رڼا کې د هغه حاکم نظام تر شا درېږي یعنې دا معنا دا دی چې ملت د قضیې په متن کې قرار لري ته چې کله د خلکو کور ورانوي جومات ورانوي
د افغانانو لپاره دا اوس مهم نه دی چې په افغانستان کې څوک حاکم دی. د افغانانو لپاره دا مهم دی چې د خپل جغرافیې نه څنګه دفاع وکړي، د همدغه نظام تر شا درېږي او د دغه نظام نه حمایت کوي او دغه حمایت د دې ملت مشروع دی. خو کله چې ته غواړې یو نړیوال سټیج ته ورسېږي او خپل داعیه نور هم قوي کړي او خپل ملت نور هم سره بسیج کې، ضرورت یو مشروعیت ته لري. وجه دا ده چې ستا جګړه د پاکستان سره اوس نه دی، د جګړه 50 کلن دی، د جګړه ډېر اوږده ریښې لري. په دا جګړه کې میلیونونه انسانان وژل شوي، میلیونونه کورونه وران شوي، خلک دلته په شهادت رسېدلي. استخباراتي او نیابتي جګړه د تا په جغرافیه کې دوام لري. ته یې خرڅ کړی، په تا باندې پیسې اخیستي، نو تا لپاره څه ضرورت دی چې یو قوي مرکزي ستر داسې یو استخبارات ولري چې هغه د روایت په جوړولو کې خپل ملت نور هم بسیج کړي. ستا دا خبره دلته قطعا علمي دی، ځکه دا د کله چې تاسو په یو جغرافیه باندې حمله کوي، هغه ملت اتومات د خپل نظام سره درېږي. یعنې ملت د حاکم نظام سره درېږي، ځکه ملت د قضایاو په متن کې راځي. ملت دی چې د ښکېلاګرو سره جنګېدلی، ملت و چې د روسانو پر ښکېلاک پر ضد وجنګېد، د امریکا د ښکېلاک پر ضد وجنګېد، ملت و چې د انګریزانو ملا یې ورمات کړل. په ده اساس کله چې موږ غواړو داسې یو ناریټیف او دغه روایت تقویه کړو، د هغه روایت د تقویه کولو لپاره څه ضرورت دا دی چې طالب کولی شي په 3 ورځو کې یو ستره عظیمه لویه جرګه وغواړي، په 3 ورځې کولی شي خپل د دښمن او د دوست تعریف ولري. ګورې دلته یو سیاسي او ستراتیژیک تېروتنه دا دی. طالبان وایي چې مونږ د فوز د یو کړۍ سره په جګړه کې یو. طالبان تر اوسه دا نه وایي چې موږ د پاکستان سره په جګړه کې یو. په دې لحاظ د طالبانو ناریټیو او روایت دا دی چې موږ د ننه په پاکستان کې خواخوږي لرو، هغه دوی موږ سره خفه کیږي او باید موږ داسې ناریټیو ولرو. خو دا ناریټیو د افغانستان د ملت په کانټکس یو غلط ناریټیو دی. طالبانو داسې وایي چې موږ د یو داسې نظام سره په جګړه کې یو چې د نړیوالو قوانینو اصل تر پښو لاندې کړی، او موږ د پاکستان د نظامی ځواک سره په جګړه کې یو او افغانستان د خپل ځمکني لږ مکس که پر همدغه نړیواله قضایو موږ خصوصا سیمه مسایلو باندې دا چې د ایران او د خلیج باندې بریدونه کړي دي او دغه رنګه یعنې د موږ تر قصې بیا هغه ډېره ګرمه شوې ده، خو ځینې مرتبط سره بولي. سرنوشت دغه وضعیت چې اوس هلته زموږ او تاسې په سیمه کې حاکم دی څه به وي؟ 3 خبرې دلته شتون لري. افغانستان د ایران، د اسرائیل او د امریکا په هکله باید یو ناپیهلی دریځ ولري. ایران د افغانستان سره په تاریخي لحاظ ستر خیانتونه کړي. ایران د افغانستان ملي ټرمینالوژي د تبدیلولو هڅه یې شروع کړه. ایران په افغانستان کې د شیعه او د سني د تفرقې موضوع ایران مطرح کړه. د پوهنتون او دانشګاه موضوع ایران مطرح کړه. د شمال او د جنوب موضوع ایران مطرح کړ. ایران د پښتنو پر ضد په تیرو 100 کلونو کې ټول میډیا د پښتنو پر ضد په افغانستان کې چمتو کړل. ایران د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې د پښتنو سیمو کې ډیر داسې ترجمانان وګمارل چې هغه د افغانستان د ملي ګټو او د سیاسي هویت پر خلاف وو. دا د ایران یو خطرناک استراتیژي د افغانستان په هکله دی. خو د افغانستان لپاره ضرورت دا دی چې موږ د غرب سره په تقابل کې باید رانسو. افغانستان نه غواړي چې د امریکا سره نور جګړه وکړي. د امریکا سره جګړه هغه صفحه پای ته رسېدلې، موږ ورته د پای ټکی ایښودلی. دلته موږ باید د افغانستان ملي ګټو ته په ستراتیژیک لحاظ متوجه سو. اول دا دی چې کله موږ یو ناپیهلی متوازن ستراتیژیک سیاست لرو، زموږ ستراتیژیک سیاست د افغانستان د نظام سیاست باید دا وي چې افغانستان د غرب سره په تقابل کې نه راځي. د ایران او د اسرائیل او د ایران او د امریکا موضوع د دوی داخلي موضوع دی. د دوی پیږي، موضوع پیږي. د افغانستان جیو استراتیژیک، دا جمله مې تکمیلوم، جیو استراتیژیک او جیو پولیټیک او د افغانستان جغرافیه او د افغانستان خلک د غرب سره په تقابل کې خپل جغرافیه دوباره ورانول نه غواړي. یعنی موږ د ایران او د امریکا په دریځ کې ناپیهلی بیطرف سیاست لرو. نه غواړو چې د افغانستان جغرافیه د شرق او د غرب د سترو لوبو هژمونیکو قوتونو لوبو محور او اډه وګرځي. افغانستان باید طالبان واورئ ګرانو طالبانو، تاسو باید
دوه ټکو ته متوجه اوسئ. اول، کوشش مو دا وي چې جګړه ستاسو په جغرافیه کې نه وي، ستاسو د جغرافیې نه بهر. دویم، کوشش مو دا وي چې هیڅ ډول استخباراتي او نیابتي جګړه د افغانستان په جغرافیه کې ځکه مطرح نه کړي چې تاسو آسیب پذیره یاست. او دریم موضوع، په دغه حساسو شرایطو کې د غرب سره د تعامل او تفاهم او د ناپیلتوب سیاست غوره کوي چې هغه د روسانو او د چینایانو لپاره خپل جغرافیه قرباني نه کړي، بلکې غرب ډیره سره مننه. په تعامل او تفاهم، د روسانو د چینایانو سره د تعامل او تفاهم له لارې د یو ناپېیلی ستراتیژیک متوازن سیاست په نتیجه کې د افغانستان د بقا او د خپل د ملت د بسیج لپاره کار وکړي. د بحث جمعندۍ لپاره بیا هم تاسو سره راګرځو ښاغلی مختار، خو اوس راځو ښاغلی انصاري ته. ښاغلی انصاري، د افغانستان د دفاعي بریدونو کیفیت او کمیت داسې دی چې پاکستان نور د خپل اهدافو له تعقیب څخه راوغورځوي، او مطلب په هغه څه دپاره چې دوی دا بریدونه پیل کړي او نیت یې ترلاسه کړي د بریدونو دوام ونه غواړي. یعنې موقعیت او موقف د جګړې په میدان کې او یا په دغه جګړهي ماحول کې کوم خواته دی د افغانستان یا کوم حد کې دی د افغانستان. بل دا دی چې سیمه ییز بدلونونه به څومره بیا تاثیر ولري پر دغه مسایلو باندې چې زموږ د پاکستان ترمنځ روان دي. موږ فکر کوو چې د پاکستان بریدونه چې د افغانستان په مظلومو ولسونو یې وکړه او دا اوس هم روان دي، دا د غرب او اسرائیلو د هغو بریدونو د پیشمرګو په توګه یو حرکت او خوځښت و چې په سیمه کې او پنجاب رجمنټ یا پنجابي اسټابلیشمنټ ته دنده سپارل شوې وه ترڅو د نړۍ فکر دې خوا وګرځوي، دغسې د سیمې د هیوادونو او د افغانستان د خلکو او فکر او یا دوی یو بل طرف ته مصروف کړي، او ترڅنګ یې هغوی هلته په ایران او منځني ختیځ او نورو ځایونو کې خپلو شومو اهدافو ته ورسیږي. موږ او تاسې ولیدل چې د پاکستان د جګړې ترڅنګ او په غبرګه توګه د ایران بریدونه هم پیل شو او په منځني ختیځ کې هم وضعیت او حالات وینو چې کوم حالت کې دی. موږ فکر کوو چې اوسنی وضعیت چې د افغانستان او پاکستان دی، البته د پاکستان د خلکو ترمنځ نه دی، د افغانستان او د پاکستان خلک په دې خپلمنځي شخړه او ستونزه نه لري، بل خلکو شخړه هم د هغوی د خپل اسټابلیشمنټ سره ده، او کوم جنجالونه چې موږ ته پیښ کړي هغه هم د پنجابي اسټابلیشمنټ د خوا نه دي. دلته ده چې هم د پاکستان مسلمان ولس ته او هم د افغانستان مسلمان ولس ته پکار ده چې د ورورۍ د هغو تاریخي همکارو راشه درشه، که هغه اقتصادي سوداګري وي، که هغه کلتوري دي، که هغه د ملي ژوند دي، هغه او امنیتي او دفاعي اړیکې دي، البته د ولسونو ترمنځ چې ګډې مبارزې درلودلې، د انګریز په مقابل کې چې کومه مبارزه شوې همدغه د اوسني افغانستان او د مقبوضه افغانستان خلکو کړي، د بلوچستان خلکو مبارزې کړي، او افغانانو د هغوی مشرانو ته دلته د تاریخ په اوږدو کې پناه ورکړې وه، که هغه هندوان مشران وه، که هغه مسلمانان وه، د شوباز بیا تر راجا مهیندر پرتاپ پورې، مولانا برکت الله بوپالي، مولانا عبید الله سندي، چې دلته په افغانستان کې د افغانستان په زړه کابل کې د هغوی جلاوطنه حکومت جوړ شو، او راجا مهیندر پرتاپ ولسمشر و، مولانا برکت الله بوپالي صدر اعظم و، مولانا عبید الله سندي د کورنیو چارو وزیر او نور مشران پکې و، او د دې سیمو خلک او مشران ترنګزو حاجي صاحب و، دغسې د کوټکۍ خانان، د دیر او سوات او باجوړ نوابان، مولانا محمد میا
دغسې مولانا سیف الرحمن الکوزی او ترڅنګ یې امان الله خان په دې پروسه او مجاهدو کې برخه لرله. هغه وخت چې پلار یې لا پاچا و، سردار عنایت الله خان، سردار نصر الله خان، محمود طرزي او نورو مشرانو. نو دا ده چې د پاکستان د اوسنۍ جغرافیه که د بنګلادیش ازادي ده، که د اوسنۍ هندوستان ازادي ده، یا د هند د نیمې لویې وچې، په دې کې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د مشاهیرو، د دې پښتني سیمو او د بلوچستان د مشرانو د قربانیو یو لوی تاریخ د دې تر شا پروت دی. دغه هیواد باید آزاد وي. په هماغه کومه فلسفه چې جوړ شوی چې هغه د اسلام فلسفه وه، هغه د لا اله الا الله د بیرغ او د شعار لاندې فلسفه وه، هغې شعار ته باید بیرته وګرځول شي. د رژیم چینج خبره که دوی په افغانستان کې کوي، په لوی افغانستان کې، دا د دوی کار نه دی، بلکې هلته باید اسټابلیشمنټ چینج شي. هلته د پاکستان خلک د انګریز د واک نه مستقیما خلاص شو، مګر په غیر مستقیم ډول هغه پنجاب رجمنټ یا د انګریز د پوځ پاتې شوني چې د انګریز او د امریکې د جاندارم په توګه هلته کار کوي، د اجیر جاندارم په توګه کار کوي. انصاري د اهدافو لپاره دوی وایي چې طالبان وایي چې دغه بریدونه غچ اخیستونکي بریدونه دي، دفاعي دي، او دا مشروط دي دې پورې چې که پاکستان بمبارد کوي دوی به هم دا دوام ورکوي. که پاکستان دغه شیبه بمبارونه ودروي نو دوی به هم دغه شیبه، ځکه دوی خپل غچ اخیستی دی، دوی به دغه شیبه بریدونه ودروي. اوس د چا کار دی چې دغه جګړه ودروي، یعنې ودرول شي؟ نه، دلته اوس یوازې د بمبارد مسله خو نه ده، دلته خو لوی ولسونه قربان شوي دي، خلکو دلته په ننګرهار 18 کسه ګور ته واستول شو، په شهادت ورسېده، لسګونه نور ټپیان پراته دي. د کابل په سیمو چې دوی بمباري وکړه خلک په شهادت ورسېده. دا خو داسې نه ده چې هغه حکومت به کله یو بل باندې ډزې کوي او کله به بمبار کوي، کله به جګړې کوي او بیا به چې یو بس کړه دی به هم بس کوي. دا خو د ماشومانو لوبې نه دي. د دې تر شا حقوقي مسایل دي، د دې تر شا د دې جګړې غراماتو مسله پرته ده. دې کې باید حقوقي دعوی وشي. پاکستان چې دا جګړه پیل کړې ده، که دې خوا خلک وژل شوي، په شهادت شوي دي، کلي وران شوي، کورونه وران شوي، د افغانستان بیت المال ته زیان رسېدلی، که هره مرمۍ فایر شوې ده، که توپ فایر شوی، که نور د بیت المال د ادرس نه شوي، دا د چا د شخصي جیبه نه دي شوي. نو څه باید وشي؟ د دې ټولو غراماتو ادعا باید وشي. پاکستان باید نړیوالو محاکمو ته راکش شي، یا په عرفي ډول په سیمه ییزه توګه، یا د دواړو هیوادونو هیاتونه باید کینی، ولسي او بیطرفه هیاتونه، حقوقي ادارې باید کینی. د دې جګړې او د دې د دایمي حل لپاره باید پنجابي اسټابلیشمنټ راکش کړی شي. که هلته په پښتونخوا کې خلک وژل شوي، که په بلوچستان او په نورو سیمو کې دي، او که دلته دي، د دې تاوان باید د دې پنجابي اسټابلیشمنټ نه هغه چا چې د امریکې ډالر اخیستي، د اسرائیلو ډالر یې اخیستي دي، هغه باید پرې نه ښودل شي چې دا داسې په آرامه هضم کړي. دا باید د اوسپنو نینې شي دوی ته چې د دوی په کلمو کې تاویږي راتاویږي، او د دوی د فکر او ذهن نه نوره دا غلامي، دا نوکري او دا مریتوب ووځي چې د بل چا نه ډالر او روبل او کلدار او یا پاوند سټرلینګ او یورو واخلي، بیا راشي افغانستان او هلته د خپلو خلکو بیخ وباسي. نو زه فکر کوم چې د شته حکومت چارواکي که دا سهوه کوي چې ته بمبار ودروه، زم نوره جګړه ودروم، دا مسله په دې نه خلاصېږي، ځکه دا یوه ورځ نه ده. دوی په 2012 کې هم دغه دغه کومې تقاضاوې چې تاسو وکړې دا ډېرې ښکلې ولې او ډېرې مهمې ولې فکر کوئ چې موږ دې موقف کې یو؟ ولې نه، موږ انسانان یو. که نړۍ د بشریت دعوی کوي، په نړۍ کې محاکم شته، په نړۍ کې داسې ادرسونه شته دی چې هغه د تاسې وګورئ د نړیوال خونخوار جنایتکار نتانیاهو باندې امر کړی دی او محکمې ته کش شي. دا چې امریکای سپورټ کوي، تاسو ګورئ چې امریکې ته سفر ته په غلا د اروپا د
لارې د پرواز بند دی. د اروپا ډیرو مستقلو هیوادونو او دولتونو اعلان وکړو که نتانیاهو الوتکه په دې لاره تیریږي موږ یې راکوزوو او نړیوالې محکمې ته یې سپارو. د پوټین نه خو دا قوي نه دي. تاسې پوټین وګورئ، پوټین په غلا سفرونه کوي، هغه باندې چې نړیوالې محکمې کومه فیصله کړې هغه سفر نشي کولی. دغسې نور ډیر جنایتکاران په نړۍ کې تیر شوي. زه وایم چې د پنجاب اسټابلیشمنټ ټولو سیاسي او نظامی پخوانیو اوسنیو رهبرانو ته افغانان او زموږ د ملت متحدین که د حکومت متحدین نشته په نړۍ کې د دې ملت د احسان مرهون ادرس نشته. د جرمني د برلین دیوال د دې افغانانو د قربانیو د برکته راکوز شوی دی. جرمني باید زموږ جواب راکړي، جرمني باید زموږ د دایې تر شا ودرېږي. دغسې نیمه اروپا، ختیځه اروپا، نیمه منځنۍ اسیا د دې افغانانو د قربانیو د برکته ازادي لري او خپلواکه ده. دوی باید زموږ دغه داعیه زموږ سره مرسته وکړي چې زموږ د دوی د پلیټ فارمونو نه هغه زه آخري خبرې دپاره بېرته تاسو سره راګرځم انصاري صاحب. حتما له تاسو هغه نهایي اقدامات چې باید وشي دغه اقدام او دغه داعیه کې زموږ سره لاس یو کړي او د ورونو ملتونو په توګه زموږ سره ودرېږي. او حتما تاسو سره ګرځو سلام فرصت به ورکړو رسو وروستی یو دقیقه فرصت به مختار صاحب ته هم ورکړو. مختار صاحب رښتیا هم دا قصه د یو ورځې نه ده او لکه څنګه چې تاسو مخکې یو مهمه اشاره وکړه، تاسو ویل چې دا داسې نه ده نن به خلاصه شي څوک به منځګړیتوب وکړي ولا یو څو ورځې وروسته بیا یوه پېښه کېږي او بیا به دا قصه دوام کوي. بنیادي حل یې چې د موږ په لاس کې وي موږ یې کولی شو هغه څه دی؟ ګورې تر ټولو د مخه یو خو باید په کامل احترام محترم انصاري صاحب ته د برلین دیوال او د قصې د تاریخ جز ګرځېدلی اوس هېڅ ارزښت په ستراتیژیکو مسایلو کې نه لري او غوره او ضروري او حتمي لاره دا دی په دې حساسو شرایطو کې چې طالبان د مشروعیت خواته ځان وړاندې کړي او نړیوال سټیج کې د ځان ته کاونټر پارت یعنی پارتنران او دوستان پیدا کړي. طالبانو ته وایو چې د چینایانو او د روسانو سره ډیر نږدېوالی د افغانستان د ملي ګټو په تضاد کې واقع کیږي. په ده معنا چې تاسو د غرب او د روسانو او د چینایانو سره یو متوازن سیاست ولرئ او دغه متوازن سیاست تاسو په هغه وخت کې ډیر قوي تعریفولی شئ کله چې تاسو د یو آدرس له لارې وشئ کولی چې خپل مشروعیت ترلاسه کړئ او دغه مشروعیت طالبانو ته دا وایي دا ستاسو په ګټه دی. دا کولی شي هم ستاسو نظام لپاره مفید وي او هم افغانستان په نړیوال سټیج کې د نړیوال انزوا نه وباسي. دا یو علمي سیاسي ستراتیژیک نقطه په دې خبرو کې دی. دویم موضوع دلته تر ټولو اساسي او ضروري دلته دا دی چې افغانستان په سیمه کې دوستان نه لري. که چیرې افغانستان په سیمه کې په نړۍ کې دوستان او پارتنران درلود نن به په افغانستان په نړیوال انزوا کې نه وي. افغانستان باید د نړیوالو دوستانو لپاره اول ځان ته یو تعریف پیدا کړي، دویم خپل بهرنی سیاست لپاره یو تعریف پیدا کړي او دریم تر ټولو د مخه اصل دا دی چې طالبان د یو سترې لویې جرګې په نتیجه کې یو ملي پخلاینه او مشروعیه نظام منځته راوړي. دا د طالبانو لپاره مفید، مؤثر او اغېزمن. دا آخري خبره. ډېره مننه. انصاري صاحب وروستی یو دقیقه فرصت همدا چې د بهرني مشروعیت دپاره هم باید کار وشي، نړیوال سټیج کې د ملګرو د موندلو لپاره هم باید کار وشي ځکه یوازې احساساتي او عاطفي مسایل نتیجه نشي ورکولی. او عین وخت کې د کور دننه تر ټولو مؤثره سیاسي لار دا ده چې دغسې بریدونه او دغه حساب کتاب چې تاسې وړاندیز وکړ چې حداقل موږ ملت له ځانه سره ولري او ملي تفاهم او پخلاینه مو رامنځته کړې او هغه لویه جرګه ده. ستاسو توافق یا نظر په دې باب اخلو؟ دا زموږ خبره نه ده، دا د ښاغلي مختار خبره نه ده، دا ستاسې نه ده. د اله العالمین حکم دی د نظام دپاره د هغه رحمت للعالمین پیغمبر مستقیما د اله العالمین سره په تماس کې و. هغه ته اله العالمین فرمان صادروي چې وشاورهم فی الامر او مشوره وکړه هغوی سره په امورو او په چارو کې، و امرهم شورا بینهم او د دوی چارې یا خپلمنځي چارې د هغوی ترمنځ د شورا په اساس وي. نن
چې د ملت شورا نه وي، زه په مشوره کې داخل نه اوسم، زما ولس داخل نه اوسي، ته کله د امریکای سره ډزې کې، کله د پاکستان سره ډزې کې، کله به بیا سبا د روس سره ډزېږي، کله به د بل سره ډزېږي، نو وجل کېږم خو زه تباه کېږي، خو دا ولس زمونږ په همیش په دې مسؤلینو باندې، په دې چارواکو غږ وي، په دې شیخ باندې همیش غږ دی چې په هغه وخت کې چې امریکای د بریدونو اعلان وکړو د نظامی محکمه کې قاضي وي، ودې لیدل چې بوش ویل چې موږ په افغانستان برید او حمله کوو، ټول چارواکي چې موږ لیدل زه هغې وخت کې ننګرهار راډیو تلویزیون کې هم نرمه کمبله او وړوکی بالښت به په تخر کې وو، د جلال آباد په کانال کې د کانال فارمونو کې به هغه د هغې لاندې به کمبله واچوله، سر به پک ځان سره پرېښو، نه موټر پرېښو، ځکه چې بوش اعلان کړی و چې زه 6 انچه شی د ځمکې لاندې وینم، خو هماغه د مشرقي خلک وو، دا زه چې تاسې ته د دې ټریبیون نه اوس غږېږم، د مشرقي په خلکو هم غږ وکړو چې دا حمله زما په ملت حمله ده، زما په وطن او په ولس حمله ده، د دې په حمله ده، او د غزا ډولونه وغږوئ او میدان ته راووځئ د خپلو پلرونو او نیکونو د تورو ډالونو چقمقي ټوپکو او څه چې لرئ، هماغه 20 زره انسانان راووتل د سره رود د موی مبارک نه تر پښتونستان واټ پورې، او په انګریزي او پښتو ژبه د ما بوش ته اعلامیه ولوستله چې که دې ځمکې ته د خپې راغلي د انګریز او د شوروي او د وارسا په سرنوشت باختی، هغه اعلامیې اوس هم پرتې دي، بی بی سی کې ایمل پسرلی و، د هغه سره مرکه پرته وه، دغه د پاکستان په ټولو انګریزي او پښتو اخبارونو د ننګرهار ورځپاڼه او په ټولو کې هغه اعلامیې پرتې دي، هغه خبرونه هم پراته دي، هماغه چې درګرده د هرې ولسوالۍ نه د خلکو مظاهرې راوتلې، یعنې په هره بده ورځ ولس راځي، نو بیا هغې نه ښه دا ده چې ولس اول نه اعتماد کې واخیستلی شي، دا ولس و چې د دفاع وکړه، دوی لاړه میدان یې پرېښو، امریکایان چې هوایي راغله بمبارۍ شروع کړې، دوی ټول لاړه، بیا نه امارت پاتې شو، خو دا زه ورته پاتې وم، دغه تا غوندې ځوانان پاتې وو په دې وطن کې، مونږ ووژل شو، مونږ تباه شو، زمونږ کلي او کورونه بمبار شو، زمونږ او ستاسو د ولس په کورونو باندې او په کلو باندې شپني عملیات وشوه، تاسې دا د کلو او د چې څومره بیرغونه ور باندې راپیږي، دا بله ورځ زه پکتیا ته تللی وم چې ستاسې ډېر وخت دغه نه شي، تاسو باور کوئ د زرمت او د روحاني بابا د سپین غر د هغې ځې خلکو نه ما د شاهیکوټ د جګړې پوښتنه کوله چې د تورې بوړې نه وروسته دویمه لویه جګړه وه د امریکایانو سره او د روس د جګړې، تاسې باور کوئ زه یې نه راوښود د دې غره په یو څنډه کې د روسانو لښکر راغلی و سره د توپ او ټانکونو او تیارو، او 80 کسه افغانان هلته شهیدان کړي وو، 80 او 90 کسه روسان هم پکې وژل شوي وو، څومره کمونستان، او ورپسې په بل ځل کې هغه د وارسا او د شوروي، ورپسې د هماغې غره په بله څنډه باندې بیا د شاهیکوټ جګړه شوې وه چې څومره افغانان او څومره امریکایان په هغې کې د منځه لاړو، نو موږ وایو چې دغه د تمدنونو د ټکر او تصادم مسله که هر څوک یې زما ملک ته راوړي، که هغې حکومتونه راوړي، که هغې اجیران راوړي، که هغې غلامان راوړي، که هغې هر څوک راوړي، دا نه زما په ګټه ده، نه د پاکستان د ملت په ګټه ده، نه ستاسې، نه د امریکې، نه د شوروي او نه د نورو، موږ وایو راځئ د دې تمدنونو د ټکر او تصادم او خونړیو تباهکارو انقلابو په ځای د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو دپاره د همکارۍ او تفاهم لاره خپله کړو، مونږ باید د تمدنونو د همکارۍ او تفاهم په فلسفه کار وکړو چې دا هم ماته ژوند راکوي، هم تاسې ته درکوي، هم امریکایي او هم جرمني او هم روسي او پاکستاني ته، دا د ټولو د ژوند د ترقۍ او د پرمختګونو، د ټولو د اقتصاد، د ټولو د علم، د ټولو د تربیې، د ټولو د کلتور، د ټولو د عنعناتو او د دین او د جماعت او د کلیسا او د مندر او د ګرجي ساتندوی کېدای شي، نو فلهذا مونږ په ټوله نړۍ، په تاسې، په دوستانو، په کارپوهانو، په امارات او په پاکستان او په خلکو او په امریکا او په روس او په چین او په ایران غږ کوو چې راځئ د مینې، د محبت او د امن دپاره کار وکړو، د همغه شاعر په اصطلاح چې وایي زار د امریکا له روس او روس د زار غواړم چې ټوله دنیا مینا 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 شي. ډیره مننه. کور ودان دواړو قدرمن مېلمنو څخه مننه کوم. د بحث موضوع مو د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړې دوام او افغانستان وایي چې
پاکستان کې نظامی اهداف نښه کړي دي او همدارنګه د ځمکې جګړه کې هم هغوی ته تلفات اړولي دي. متقابلا په لسګونو ملکي وګړي په افغانستان کې د پاکستان د بریدونو یا د هوایي بریدونو له کبله شهیدان شوي دي. عین وخت کې په سیمه کې نور اور هم بل شوی دی، ولې خلک تمه لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکېچ بالاخره باید پای ته ورسیږي. ولې دا پاکستان دی چې د طالبان د ادعا له مخې د بریدونو ته دوام ورکوي او متقابلا یوازې دفاعي او غچ اخیستونکي بریدونه دي. په دې هکله مېلمنو بحث وکړ. تر بیا مو پاک الله عمل.